موږ تیر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وه چې د مخلوق نه څه شی نشي غوښتی؟ هغه شی چې الله پې قادر او یا دا مخلوق غایبي بیا تم نشي غوښتی. غایب کې څه مشکل دی؟ ستا آواز نه اوري. مړ کې څه چل دی؟ هغه هم نه اوري. او چې قادر نه وي هغه ستا د کار کولی نه شي. خو که ته څوک رابلې په داسې کار کې چې هغه یې کولی شي او ژوندی دی او حاضر دی، دا خو عامه خبره موږ سهار ماښام کوو نه، لکه هغه پلانې کار ورسره وکړه، دا ما دې راوبلو که مرسته مې تو نه غوښته، خو هغه زما خبره اوري او دا کار کولی شي. څه کار دی؟ مال ورسره روټۍ راوړه بهر، یا هغه پلاني له به د امانت ورکړي، یا د پلاني نه به دغه شی راولي هلته به یې ویسي، دا کار هغه کولی شي. خو یو سړی اوس قبر ته ولاړلی، او پیره بابا ماله بچی راکړي، نیک عمله بچی ماله راکړي. دوه مشکله دي. څه؟ پیر بابا اوري نه او هغه په دې قادر دی. بالفرض جدلا هسې څو سکنډه به ومنو چې پیر بابا اواز واورېدو، خو وایي اورېدو ځه، نو دا بچی به دله څنګه درکوي؟ خیال هم دی که نه دی؟ یا لوی ځوان ته چغې وایي چې را مدد شه. لوی ځوان عراق کې پروت دی، لوی ځوان عراق کې دی، ته کلي کې ناست یې او هغه ته وایي را مدد شه. نو هغه څنګه راشي؟ د عراق نه تاله راځي څنګه؟ او عراق کې هغه دا خبره اوري څنګه؟ ځکه ګوره دې دلیل ته وګوره، الله څه وایي؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ګوره د الله دې خبرې ته غوږ وتکوله وکړي. او څوک دې ډېر بېلارې د هغه چا نه، بېلارې یعنې ګمراهه، او څوک دې ډېر ګمراهه د هغه چا نه چې غوښتنه کوي بې د الله نه، یا رابلي بې د الله نه هغه څوک چې قبلولی نه شي د ده دپاره د ورځې د قیامت پورې، او هغوی د دوی د بلنې نه ناخبره دي. دا قمقل نه دی؟ په نمونو قمقل دی. چغې چا ته وایي؟ الله وایي د ده دی چې څه غواړي هغه له ورکولی نه شي د قیامته پورې. وهم عن دعائهم غافلون. الله وایي دغه پرېږده، دوی چې دا کومې چغې وایي هغوی اوري هم نه. اوس که دا خبره ته بغیر د دې آیت نه وکړي که نه، زموږ په دې ملکونو علاقو کې دا آیت ورسره مه وایه، وابي راغلی دی، وابي راغلی دی، وایي چې مړي حاجتونه نشي پوره کولی، بیا ورته د آیت ووایه، دې باره کې اوس څه وایي؟ دا خو الله وایي چې د دې سړي نه غټ ګمراه بل څوک نشتی چې د الله نه علاوه هغه چا ته چغې وایي چې د ده د حاجت نشي پوره کولی د قیامته پورې، بلکې د ده د بلنې نه هغه ناخبره دی. الله قرآن کې بل ځای کې څه وایي چې کله د دې مړو د عاجزي ذکر کوي چې دوی څه نشي کولی، الله وایي وما يشعرون أيان يبعثون. الله وایي دې مړو ته خو دا پته هم نشي، دوی چې ورته چغې وایي دوی ته خو دا پته هم نشي چې کله به په دویم پیر قیامت په ورځ راپاڅولی کېږي. دوی ته خو د بیا د راپاڅېدو وخت هم نه دی معلوم. او ته ورته اوازونه کوې چې را مدد شه او ماله بچی راکړه او ماله په رزق کې پراختیا راکړه او ژبه مې نښلي او بیماري مې ده او عاجزي مې ده او دا ده او دغه دي. ناشنا خبره ده. یو سړی ولمبه او پخپله کپنې ورته واچو پخپله او په اوږو اوچت کړی دی په څلورو، هغه د ګرځېدو نه دی، د خوځېدو نه دی، د ځان د پټولو نه دی، ختم دی بالکل. او چې کله د خاورو د ډیري لاندې کېښه هغه چا چې لامبولی هغه ورته به وایي ماله اوس دا حاجت پوره کړه. نو لږ ساعت مخکې تا لامبولی نه و، تا ورته کفن نه اچو، تا په څلورو اوږو نه اوچت کړی. عجیبه ده دغه ټیم کې کمزوره و چې د خاورو د ډیري لاندې لاړ شي، دوی هغه زور ټول راښکاره شي. یعنې اوس چې زموږ په دې ملکونو کې دا کومه پیري مریدي روانه ده، دا پیر صاحب دا چې کوم دوی وایي د خلکو حاجتونه پوره کوي او برکتي دی او دا دی او دغه دی او پلانې سرکار او پلانې سرکار دی. دا سرکار د دې خلکو ډوډو ته محتاج دی که نه دی؟ نه دی محتاج؟ محتاج دی که نه، خو یو ولې یو څه ورکړي بل بل څه ورکړي. بیا دې ډبې هم یې ښودې دی، هغې کې خلک چاندې باندې ورچي. بیا دې چې کله بیمار شي چېرته رواني؟ ډاکټر له ځي که نه ځي؟
ډاکټر لم ځي که بچي ته یې زړه وشي د هغې دپاره څه وکړي واده وکړي نو د واده نه بعد که الله دې ته په نصیب کې لیکلي یو بچی ورله ورکړي او که نه یو بچی ورته نه میلاوي کله پیر صاحب ته خلک ټلیفون وکړي وایي پیر صاحب موږ درځو ستا ملاقات له یاره وایي نن مې طبیعت ښه نه یم راځئ 2-3 ورځې وشي را طبیعت مې ګډوډ دی نن مه راځي د پیر صاحب طبیعت ګډوډ دی او داسې دا مسلې روانې خو دا کمزوری پیر چې مړ شي د خاورو د ډیرې لاندې کښېني دی بیا له نورو مسلې حل کوي چې ژوندی خپل یې نه شي حل کولی او چې مړ شو د نورو حل کوي د عقل کوم ځای کې دې خلکو د عقل د کوم ځای راوړي هغه وایي زما طبیعت برابر دی خراب دی او یاره یو ډېر هسپتالونو ته لاړم مزه یې ونه کړه اوس دغه سړی لا خو ژوندی دی ګورې لا څه دی ژوندی دی مړ شو اکه کمزوری مړ شو اوس بل ورته ولاړ وي دا ګردې مې خراب وي دا ګردې راله صحیح کړه او د زړه والونه مې بندي دا راله کولاو کړه ما خو تاسو ته کوم کسې دې درسونو کې دا قصه ذکر کړې وه دعاګانو دی چې یو پیر صاحب پاکستان کې مشهور دی د هغه کار دی د زړه والونه کولاوال په ډاکټران هسې ځان ستړی کړی سیب د خلکو د زړونو والونه کولاوي بغیر اپریشنه او با چې کومه ګڼې نو بیا ما د هغه تصویر ولیدو اغا خان هسپتال چې کوم کراچۍ کې دی په هغې کې پروت و د زړه والي بنو اپریشن یې کوو نورو له والونه کولاوي او خپل وال د خپل والي دا حل دی چې اغا خان هسپتال کې پروت دی اپریشن والا کوي نو ځان له خو کولاو که والته نه نورو هغه کولاوی نورو له مال ورکوي لکه بس پکې راشي داسې ورته ولاړ یا جزه مونږ خو دا ویډیوګانې ګورو دپاره چې راته پته وي دا څه قیسه کې وایي صاحب ډېر رزق مې تنګ دی او دا دي او دغه دي او داسې دي او دا دي او بیا هغه له پیسې ورکړي او دلته لاړ شي دې پیسو باندې د کار روان دی دا چې دله ورکړي دې محتاج د هغه پیسو ته دی او هغه د ده نه پراختیا غواړي په رزق کې دې له څه نوم ورکړي یعنې که دوی پې دا پیسې بندې کړې پیر صاحب خو څوک بیا دغه ته هم نه پرېږدي څوک د کور څاروي هم نه ساتي ځکه چې خو دا یو ګیب روان کړی څه وخته پورې چې رواني بیا چې ونیوی شي بیا زموږ خلک وایي جعلي پیرې ونیو اصلي به کي وایي جعلي یې نیولی دی دا خو ټول جعلي دي دا خو ټول خلک وایي پلانې شی د چای نه دا د کار نه ټول چای نه والی دي اصلي کوم ځای کې دی اصلي پیر تعالی دا کارونه کوي او ولی الله د الله نیک دوست هغه دا کارونه کوي دا ډکوسلي اخو خلک را بلي د الله توحید ته د الله دین ته ولی الله خو دی الغرض انبیا اولیاء ونی ګټې وغیره د دوی نه غوښتل هغه څه چې صرف د الله کار دی دا شرک دی ورسېدی به که نه اوس راځو الادعیة القرآنیه قرآني دعاګانې یاره زه تاسو ته دا وایم که د کتاب د اخره پورې ختمولو پورې الله زه ژوندی وساتلم او تاسو هم ژوندي وئ نو ښایسته دعاګانې به تاسو واورئ او که چا سره کتابي نو خوش نصیبي ده او یادی یې تې او ای ورسره او که چا سره نه نو کوشش وکړئ د دې د پیدا کولو دا ډېرې قیمتي دعاګانې تا سره همیشه دا کتاب پروت دی ځان له یادوه ځکه چې دې کې چې کومه دعا تا ته ذکر کېږي یا د قرآن ده او یا د کوم ځای ده یا د حدیث ده ښه اولنۍ دعا د هدایت حاصلولو او د بیمارۍ نه د شفا دپاره دعا د هدایت د موندلو دپاره دعا او د بیمارۍ نه د شفا دپاره دعا ډېر خلک راځي موږ ته وظیفه وښیه دم دا دم دی او انشاءالله تفصیل روان دی دې کتاب کې ما یو خاص عنوان راوړی دی هغه اذکار او دعاګانې چې دم کې ویلی کېږي هغه راشي په خپل ځای کې انشاءالله نو اوس دا کومه دعا چې ذکر کېږي دا د هدایت دپاره هم ده او د بیمارۍ نه شفا دپاره هم ده هدایت ته موږ ټول محتاج یو که نه یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سوره فاتحه وی که نه به وي هر رکعت کې به وي او په دې سوره فاتحه کې څه دي اهدنا الصراط المستقیم څه مطلب دی وښایه موږ ته یا الله لاره نیغه دا پیغمبر هم وي
پیغمبر به یو دعا غوښته رابشي دې کتاب کې اللهم اني اسألك الهدى یا الله زه تا نه هدایت غواړم. موږ ټول د هدایت محتاج یو. او زموږ د پښتانه سادهګان دي بعض چې ته ورته کړی دي شي ووایې که نه چې الله دې تا له هدایت درکړي، الله دې تا له هدایت درکړي. ولې ما له څه چل؟ موږ ټول کمزور یو او د مرګه پورې موږ د الله نه څه غواړو؟ هدایت غواړو، نیغه لار. اوس دلته سوره فاتحه راوړې ده. د سوره فاتحه ټوله د هدایت د دعا دپاره نه ده. په دې سوره فاتحه کې دا ځای نه دی اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته وښیه لاره نیغه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا دعا ده. د څه دپاره دا دعا؟ هدایت ته غوښتو دپاره. اوس که ته د الله نه غواړې دعا د هدایت دپاره، دا ووایه دا دعا ده چې ته الله ته دا ووایې چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته وښیه لاره نیغه. د بیمارۍ دپاره څنګه ده؟ حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سوره فاتحه کې الله شفا اچولې ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سوره فاتحه دم دی، دم. طریقه دا ده چې په کوم ځای دې تکلیف وي په هغه ځای لاس کېږده او دا سوره فاتحه ووایه، اووه پیرې ووایه، اووه پیرې په سوره فاتحه ووایه. کم او زیات ویم څه خبره نه ده، او بیا چوف که په دقه ځي الله پکې شفا اچي. او په دې کې هغه روایت ابو سعید الخدري رضی الله عنه معروف حدیث دی، موږ څو پیرې بیان کړی چې کله هغوی په یو قوم باندې تېرېدو او دغه قوم مشر څه شي چیچلی و، او دوی ته یې وویل تاسو سره څوک نیسي زموږ په دې مشر باندې دم واچئ. نو هغو ورته دم به واچو خو په دې شرط چې موږ له به د ګډو بیزو کې برخه راکوئ. وی هر څه به درې درکړو خو چې اوس دا مشر ښه شي. نو دغه صحابي په سوره فاتحه ووایي، حالانکې دې ته لا پته هم نه وه، پیغمبر ورته نه وویلې چې دې کې شفا ده، خو ویې وي چې قرآن کې ټول قرآن کې شفا ده، سوره فاتحه هم قرآن کې ده. الله هغه مشر څه کړو؟ روغ کړو. هغوی وله ګډې بیزې ورکړې بیا دوی دا وایي چې د هغه وخته پورې به نه خوري چې څو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه موږ تپوس نه یې کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغلو او هغه ته قصه وکړه، هغه ډېر تعجب وکړو. وما يدريك انها رقيه، هغه ته ویل صحابي ته تا ته څه پته ده چې دا دم کې دا ویلی کېږي؟ وی یا رسول الله بس ما پې ویو دم مې پې واچو الله ښه کړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دا ګډې بیزې وی په خپله یې وخورئ او زموږ برخه پکې هم راوړئ. نو سوره فاتحه دا په دم کې ویلی کېږي. او دې ځای نه زه تاسو ته نصیحت وکړم، ګوره دا دم اثر د الله په اذن سره کوي، او دویم د ویونکي د عقیدې سره تعلق ساتي. اوس که ته را دم په دې نیت وایې که زه تجربه کوم دا فایده نه ورکوي، خو چې یقیني ته وایې او یقین دي 100% چې الله په دې کې اثر اچي، الله شفا ورکوي. بله خبره لازم نه چې دا دم به مولا او قاري او مفتي صاحب اچي. ستا بچی بیمار دی، څه تکلیف چې ورته دی، یا په دې سر ولا لاس کې دا سوره فاتحه ووایه، که نور قرآن نه درځي دا سوره فاتحه ووایه. چوفي کپي په خپله مسله دې ده ووایه، د اخرني سورتونه ووایه، آیت الکرسي ووایه، نور ځایونه دا به هم راشي انشاءالله. او چوفي ښځه دې بیماره ده په هغې دم واچوه، خاوند بیمار دی ښځې له پکار چې دم پې واچي، مور په بچو باندې دم واچي، بچی په مور باندې دم واچي. نو زموږ د عوامو دا ذهن دی چې دا دم صرف څوک اچوي؟ دا به قاري صاحب او مولا صاحب اچي. نو هلته قاري صاحب او مولا صاحب هم تا ته دا نه وایي چې زه یعنې تا ته دا نه وایي چې ته په ځان دم واچوه. ولې؟ بیا قصه ګډوډه کړي. اوس زموږ خواله چې څوک راشي موږ خو الحمدلله یعنې دم خو په شریعت کې شتي، د خپل شرطونه د خپلې مسلې د موږ ذکر بیان کړي، خو موږ سره ټیم د دې نه وي. یوه دویمه چې په یو سړي دم واچو والله که ته به یې نور راټینګ کړي، مسله دله نه اوري، دلایل به یې دله خوښ نه وي، وابي به راته هم ووایي، هر څه به راته وایي، خو دم را باندې جي واچوه او دم را باندې واچوه، ته به چې دقې ته ناست یې زه به په ده باندې دم اچوم. نو زه څه چل کوم؟ زه دې کس ته دوه خبرې کوم. زه هم مخکې دې نه چې ته خبرو کې زه ته یوه ووایم، هغه 80,000 کسان چې به جنت ته بې حساب او بې عذابه ځي، د هغوی یو صفت دا دی چې هغوی د چا نه دم نه غواړي. نو یو خو دغه 80,000 نه ځان مه وباسه. دویم
په خپله په ځان باندې دم واچو دا صورت ووایه دا ووایه دا ووایه دا ووایه الله به دې ښه کړي عامې دعاګانې وغواړه اذکار ووایه الله به دې ښه کړي مطمئن نه شي مزه نه کوي نو دم شتي شریعت کې خو د دې نه داسې کاروبار جوړول نه دي په کار لکه څنګه چې زموږ په ملکونو کې هلته را دم والا سرکارونه ډېر دي سرکار ورته وایي سرکار څه مطلب دی تاسو ته پته سرکار څه ته وایي حکومت ته تاسو څه وایي سرکار نه دی سرکار څه ته وایي څنګه څنګه نه وی سرکار ما وی سرکار حکومت ته هغه راته حکومت ته وایي حکومت ته ولې سرکار وایي سرکار ورته په دې ځکه چې خبره د هغه په لاس کې نو حکومت سرکار دی ځکه چې مسلې او خبرې د هغه په لاس کې دي دا سرکاران چې کوم کېنولي دي سوټي والا سرکار جدا دی پړی والا سرکار جدا دی زنګو والا جدا دی ابرز مې پکې یو کتو په پنجاب کې و بیپسي والی سرکار و چې پته چې بیپسي څه قیصه ده سره پته یې بیپسي به یې ډېر خوښي او یا به په دې بیپسي کې څه کبایلي نو په بورډ یې لیکلي او یو کس روان دی او هغه د دې بورډ نه ویډیو کړه وی ملګرو سم خیال دی چې دا به څه ځان له حیران وي چې دا بیپسي والا سرکار به پکې څه کوي دا بیپسي والا سرکار دی بیا لوټې والی سرکار لوټې والا پکې جدا دی نو دا نومونه ولې ښودي د سرکارانو هلته د سرکار صاحب کاروبار ورانېږي که چېرته دغه شان مسلې بیان کړي کومې چې قرآن او حدیث کې دي ما ته یو ورځ یو ملګري وي تاسو ته ما دا خبره ذکر کړې وه پاکستان کې زما یو ځای کې پروګرام و روټۍ پروګرام نو یو ملا صاحب را سره میلاو شو نو ما ته دا ووایي چې ګورې زما مذهب و ستا دې نه جدا دی خو ستا سره یې محبت دی نو ما چې ملاقات در سره وکړم الله دې عزتمن کړه او ما زما مذهب ګورې او ستا دې په شان دی ته قرآن و حدیث منې که مسلمان یې یا ما زما هم دغه مذهب دی خو اگر که ته زما دې نه جدا منې یعنې زما دا مذهب خپل جدا ګڼې او زما دا جدا دی بیا موږ روټۍ وخوړه ګپ شپ هم لګو ما ته وایي چې یو خبره ته وکړه خفه نه شي ما څه وی دا عوام دی راپسې ټول مولیان کو ما څنګه نو وی دوی هم دلته دا قصې شروع کړي دا دلیل کوم ځای کې دی او دا یو پلاني ځای کې راغلي دی او پلاني ځای کې نه دی راغلي او تا چې مولوي صاحب پرون خبره وکړه په دې څه دلیل دی تا چې ابروز نو ما اوس ورته ځان ټیټ کا مزه خو دا کوي چې تا ته مخامخ پوهه ناسي موږ والله خفه کېږو په دې باندې چې مخامخ راته مړي ناسي او زه هغه ورځ د الله نه غواړم زه چې یا الله داسې شاګردان او داسې ملګري او داسې معاشره او داسې کلیوال مي او داسې خلک مي چې ما په دې سوالونو باندې ستړی کړي داسې پوه خلک مې پکار او تا ته داسې ناشي آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا که مولوي صاحب هر څه خو چې مخامخ د دې تکړه کسان ناسي بیا به دوی خوځي بیا مولا هم ټیټي د ټیټو خلکو مولا صحیح ټیټي ځکه ته پته لري چې مخامخ چې کوم ناست دي دا تپوس به کوي اما تاسو ته قصه ذکر کړې زموږ یو ملګری هغه هلته د جوماتونو یو ادارې مشر دی نو هغه ټول د سلفیان ملګري دي قرآن او حدیث منهج وال یو پکې یو بدعتي وی رابورې نښتی و چې ما په یو جومات کې خطیب کا وی ما خو خبره اړوله راوړه ځکه ما ته پوه دی به څه بیانوي خو څه قیسې میسې به کوي خو هغه زما سره سبق کې یو ځای پاتې شوی نو هلته زه یې پرېښودم نو نښته یاره وی څه نشتې او څه یو ځای کې مې خطیب کا یو ځای کې مې خطیب کا ما خطیب کو زه یې مې ورته وښو چې هلته ځای دی اوسېږم هلته دومره به تا ته چې دی تنخوا هم میلاویږي ستا مکافاه ویله او وی میاشت یو نیمه او څو ورځې بعد وي سړي بیا تولۍ راغستی راغی وی ما ورته چې لکه څه ولې راغلې وی هغه سم نیکونه دي هره جواب ورته نوي مسله بیانې او تا سم نیکونو پسې لېږلی هره جواب هغوی ته نوي مسله بیانې او د مسلې سره به دلیل بیانې موږ خو دغه یو څو خبرې یادي د اوسه پورې پې ګزاره کوله تا بل ځای ته ور واچولو چې کله دې عوام تکړه وي نو پوه شه چې مولای څه دی
مولا یې تکړه دی او چې عوام یې تکړه نه